زما دپاره دا د خوشحالۍ مقام دی چې زه ماشوخېلو سره تعلق ساتم او ما خپل کلي کې خپل خلک ما غواړي داسې ځایونو ته تعلیمي ادارو ته چې زه هلته لاړ شم او ماشومانو سره کښېنم او پاسم او د هغې. السلام علیکم، امید لرم چې ټول یاران دوستان بخیر روغ او جوړ یې. ګرانو کتونکو، دا شیبې زه د ماشوخېلو په سیمه کې ولاړ یم او ډېرو ملګري مان دا تپوس هم کوي چې تاسو د کوم ځای سره تعلق ساتئ. نو زه ټولو ملګرو ته یو ځل بیا وایم چې زه د ماشوخېلو سره تعلق ساتم او نن ډېره د خوشحالۍ مقام دی زما دپاره چې ما سره د خپل کلي خلک دومره زیاته مینه کوي او ما مختلف ځایونو ته غواړي. نن هم یو ښکلی شان پروګرام دی په ګورنمنټ سکول کې چې ماسټر برهان خان د هغه الوداعي تقریب دی، هغه د هغه سکول پرنسپل دی او موږ یې پکې هم انوایټ کړي یو. نو ډېره زیاته مننه کوم چې څومره هم سکول سټاف دی هغوی موږ انوایټ کړي یو. انشاءالله موږ ورځو ورسره به خپل ګپ شپ هم لګو چې څه پروګرام د هغوی څه اکټیویټي وي او به تاسو سره موږ شیر کوو. انشاءالله د دسمبر اخیری ویکینډ دی او په دې کې به برهان صاحب ریټایر کیږي، هغه لپاره یې پروګرام کړی دی. ټول ملګري راغله د سکوله پورې به مونږ هغه دې ځای نه بوځو هلته کې. जब अगले साल यही वक्त आ रहा होगा, ये कौन जानता है कौन किस जगह होगा। बिछड़ने वाले तुझे देख देख सोचता हूँ, तू फिर मिलेगा तो कितना बदल चुका। और यही जगह जहाँ हम आज मिलके बैठे हैं, यही जगह जहाँ हम आज मिलके बैठे हैं, इसी जगह पे खुदा जाने कल को क्या होगा। तू मेरे सामने बैठा है और मैं सोचता हूँ, तू मेरे सामने बैठा है और मैं सोचता हूँ कि आते लम्हों में जीना भी एक सजा होगा। برهان صاحب ورسېدو او ماشاءالله کوم سټوډنټان دي دلته د برهان صاحب ډېر دروند استقبال وکړو، ډېر تکړه سټوډنټان یې ساتلي دي او اوس به د دې لاړ شي. نو برهان صاحب ډېره زیاته مننه کېږي. انشاءالله نور پروګرام تاسو ګورئ. شلو بابٹی کی حماد خان زندہ باد. برهان استاد کشن زوی دی فیضان خان. وړو ماشومانو سره ستاسو ته پته ده چې نن پروګرام د څه متعلق او څه سلسله کې مونږ ارینج کړی دی، هغه د برهان استاد ریٹائرمنٹ ہے. प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से होगी। तो तिलावत कलाम पाक के लिए मैं क्लास 5 से शाह मोहम्मद को दावत देता हूँ कि वो आए और तिलावत कलाम पाक पेश करें. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फराग़ इला
रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। शाबाश, क्लैपिंग। अरेंजमेंट से यहाँ प्रोग्राम वाला मुझे जोड़ करे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ज़मानुम मोहम्मद अलीम जान ने एप्टा टोन 4 सदारत उस्तादान खिदमत दा ज़मा पे हवाला दे मा च कल मीटिंग कॉल करे तंजीमी लिहाज सरा बुरहान से बमा तवेल गोरे सदर सेब द टाइम दाजी ख्याल साथ चुके छुटे ना बाद मीटिंग शुरू के स्कूल सफर में शुरू के जनाब सुलेमान खान क्लिपिंग वालों को टूल स्टैंड आप उन्होंने जो वक्त गुजारा स्कूल में उनके लिए भरपूर क्लैपिंग की जाए। तो बुरहान साहब को यहाँ स्टेज तक लाने के लिए मैं अपने स्कूल के कमांडर्स को और उसके साथ जो दस्ता है उन सबको दावत देता हूँ कि बुरहान साहब को स्टेज तक ले आए। हाथों में जो कलम है उस्ताद की अता है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब एसडीओ सर्कल बड़वेर द एप्टा टाउन 4 सदर जमा फगो और इज़्ज़तमन उस्तादानो और द गुलगुंदे माशुमानो अस्सलाम वालेकुम। खपल उस्तादानो ته دا پیغام ورکوم چې څنګه تاونه ما سره کو کله وختم سره تیر شو نو دا سه څو وخت لپاره به سراج صاحب وي بیا به تاسو لبل هډ ماستر صاحب راشي دا توقع ده کومه چې په خپل کې تاسو اتفاق وي او اتحاد وي او دغه رنګ تعاون کوي لکه څنګه چې ما سره کو نو دا یاد ساتئ چې دا سکول په نور طریقې چې کم دی او کی باقي زده د خپل استادانو ډېر زیاته شکریا ادا کوم چې کم قدر او عزت دی مال راکو الله تعالی دې داسې قدر او عزت دی لمور کې کزما پدا پیرډ چې دی سره زما تیر شو پدې کې زما د سخت روینا باز ټیم کې د دې ډېر تکلیف رسیدلې وي یا دا شاګردانو سره داسې الکان پکې چې زما د سخت روینا د دې د لازاري شوی وي زدا غي معافي غواړم اخیری به زدا خپل خبره په دې باندې ختمه کما چې وای रो रो के हम याद करेंगे रो रो के हम याद करेंगे वो वक्त जो कि हमने एक साथ था गुजारा वो वक्त जो कि हमने एक साथ था गुजारा हाफिज खुदा तुम्हारा हाफिज खुदा तुम्हारा। अस्सलाम। माँ बाप इस ज़मीं पर लाने सिखाया मरने का बात की अंजुमन भी उनका फिर कौन बनना और नाज से तो उनका उसका नाम कहना मुहतरम को मेरा सलाम चमका हाफिज का नाम कहना मिले तो बस इसका नाम कहना। और अब बुरहान साहब अपना कमान सिराजुद्दीन साहब को सौंप रहे हैं। आप सबकी तालीम की गूंज में मिले तो बस एक प्याम कहना मिले तो बस एक प्याम कहना खबर नहीं थी
دا نوی کال دې مبارک شه خو یریږم ډېر ما ته اکثر پکې بل هغه نوي غمونه راځي موږ سره چې کوم ملګری زموږ ورور بهیر زموږ د کلي د هغه خپل چینل چلی یوټیوبر دی جناب حماد خان هغه ته زه خلاص کوم چې سټیج ته راشي هغه یو ماشوم چې کوم نظم ویلی دی هغه دپاره انعام اعلان هم کړی دی انعام به مولا ورکړي او که څه خبرې کول غواړي خبرې به مو کړي حماد خان یوټیوبر ایو تاسو خپل یوټیوب چینل کې څه نغې او ذکر کړئ. السلام علیکم. ټول ګلونه ماشومان چې څومره هم راغلي دي ما ته خو پته نه وه چې دا سکول پرایمري دی. زه چې راتلم نو ما دا سوچ کولو ما ویل دا به میډل سکول وي. الوداعي پروګرام دی برهان صاحب دپاره چې کوم ماشوم هغه نظم تیار کړی نامې خو ماله نه راځي خو ورکوړی شانتي انعام وله ورکوم زه یم چې راشي صادق خان صابر خان کلاس کې هغه دې راشي او انعام به وله مونږ ورکړو. زما دپاره دا د خوشحالۍ مقام دی چې زه ماشوخیلو سره تعلق ساتم او ما خپل کلي کې خپل خلک ما غواړي داسې ځایونو ته تعلیمي ادارو ته چې زه هلته لاړ شم او ماشومانو سره کینم او پاسم او هغې چې څومره هم ماشومان دلته کېدي او یتیمانان دي انشاءالله زما دا کوشش دی چې حماد خان فاونډیشن نه به ورته چې څه هم سکول کاپۍ وي پنسن وي کتابونه وي بوټان وي بسته وي دا به ورته انشاءالله حماد خان فاونډیشن نه میلاویږي. چې څومره هم سکول سټاف دی د هغې ډېره زیاته مننه کوم. الله هم خوشحاله ساته عزتمن شئ. برهان صاحب ته خو الوداعي پروګرام دی نو دا دسمبر داسې وي دا لږ دروني نو برهان صاحب په دسمبر کې دنه روان دی نو الله یې برهان صاحب له ډېرې خوشحالۍ ورکړي. تاسو به واقعي چې مس کوئ ښه انسان دی. موږ ورسره فرسټ ټایم ډېر ملاقات وکړو خوش اخلاقه او الله تعالی دې تل ښاد او آباد لري. الله تعالی دې دا جونګړه هم آباد لري. ستون دی ستا صابر دا ولې دا صاحب ډېره مننه. پر کلیپینګ وکړئ شاباش. تیز کلیپینګ والا وکړئ شاباش. زبردست. تھینک یو سر. تھینک یو. شرور سر مکوا او نخوخوی شر پختون سرور سر موهات لگ دلک غر زموږ مزیداره چې زموږ دومره چې کوم سټاف د دې ځای نه تللی دی جان محمد صاحب دی نورو اساتذه دي یقینا دا د هغې د محبت علامت دی چې هغې په دې پروګرام کې شرکت کړی دی. نو الله تعالی دې ټولو ته د دې سعادت او د دې خوشحالۍ دا ټول ورنصیب کړي او له خیر وخت کې زموږ الله تعالی دا خواږه او درنې کلمه نصیب کړي. لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه خلکو ته څه وایي ماشاءالله ته بس نن زلمي ټایپ کې راغلی نو بس خلکو ته زه دا وایم چې په خپلو بچو باندې تعلیمونه وکړي. وخت چې کم دی داسې ګډ وډ دی په کار دا ده چې ستا بچی بار چا سره کینی چا سره پاسي ته اندازه ولګوې دا خو سره کینی بدو سره کینی بچو باندې نظر وساتئ او په خپلو بچو باندې تعلیمونه وکړئ. نن چې دا کم وخت دی نو په کار دا د والدینو له چې دی بچو له سپیشل وخت ورکوي ځان سره یې کښېنوي هوم ورک ورسره کوي. کومه ورځ چې د چوټۍ ورځ وي په هغه ورځ مطلب دا دی چې دا بچي دی ځان سره کښېنوي لوڼی وي دا ځان سره کښېنوي او دې ته نصیحتونه کوي. بس زما خلکو ته دا سپیشل پیغام دی. ډېره مننه خوشحاله او انشاءالله روټۍ خورو روټۍ ټایم روټۍ مونږ وخوړه ډېره زیاته مزه وکړه ماشاءالله. او اوس چې کوم یو د ټول ټیچران د برهان صاحب دپاره چې څه ویل غواړي دوی به وایي او هغې نه بعد به مونږ ځو انشاءالله. دغه لیدلی چې دا الحمدلله دې بچې ډېر مخکې به راتلو او ښه ډسپلین دا یې ښه برابر ساتلی د سکولو انشاءالله موږ به یې مس کوو. برهان استاد is the best headmaster. برهان استاد سره خو د ټولو نه زیات جنګونه شورونه او لبړې دبړې ورسره ما کړي دي. اول نه اول خو زه د برهان استاد نه په دې عرصه کې په دې عرصه معافي ترېنه غواړم. نور زما مشر هم دی زما رور هم دی او زما عرصه دی. الله پاک دې ژوندی او ګړندی لري. برهان استاد زموږ مشر دی او که څه غلطي دا دومره وخت کې موږ څه داسې کوتاهي شوي او د ده پې زړه خفه شوی وي نو د هغې ترې بخښنه غواړو. انشاءالله دوا کې به یاد ساتو دوا کې دې یاد ساتي. شکریہ. په حدیث مبارک کې راځي البرکت مع اکابرکم
برکت چې کم دی دا ستاسو په مشرانو کې وي لهذا زمونږ یو مشر و او د ده هغه برکت زمونږ په سر باندې پروت و الله یې د ده دا برکت قایم او دایم وساتي برهان استاد د پاره چې دا څومره خبرې شي دا زم چې ډېرې کمې دي خو الله دې خوشاله او آباد لري هر ځای کې زموږ د سر تاج دی ان شاء الله وي برهان صاحب ډېر ډیوټیفول او ډېر پنکچوال انسان او الله دې ژوندی لري استاد یو زبردست انسان دی او ماته سوا د بچی نه بل څه ویلی نه دي نو لهذا زما کلاس کې بچی یو ولکم نو راغلی نو زه به ځان سره کوم او ماشوم پسې به کور ته ورغو سکول ته به م راوستو برهان استاد څنګه چې یو نایس هیډ ماسټر دی داسې یو نایس شخصیت هم دی الله تعالی دې دله ژوند ورکړي زه خو وایم چې د برهان استاد الله پاک دې داسې کس راولي چې د برهان استاد دا خلا پوره کړي نو مونږ به الله خوشحال شو که داسې کس رانغلو دا خلا پوره نه شوه نو بس بیا به یقینا مونږ د یو ښه لیډر نه محروم شو بسم الله الرحمن الرحیم برهان استاد یو نایس یو پنکچوال بل ایڈمنسټریټیو نظام ډیر زبردست و په وخت براتلو په وخت مطلب چھٹی کولا کہتے ہیں کہ عزت پابندیوں سے ملا کرتے ہیں نو برهان استاد چې دا یو خوبي وجه ده کې پابندي ډېره وه دا تقریبا په 10 سال دلته کې تېر کړي زما یقین دی چې به 10 سال کې 10 چوټۍ نه وي کړي او په دې معامله به زیاتر ما سره جنګ شورم راتلو نو دې په خپله خبره کې په حقه باندې و ځکه چې د خپله چوټۍ نه کولې نو د استاد هماغه رنګي غوښتو بس الله یې دې خوشحاله کړي مونږ څه غلطي نه شوي مونږ ته یې بښنه کوي برهان استاد ډېر ښه استاد و د ټول استادانو مشر هیډ ماسټر و او الله دې عزت وکړي زما یې ډېر خاطر کړی زما عزت ساتلی او خدای دې د دې عزت وساتي او اوس دې مونږ معافي غواړو که مونږ نه څه غلطي شوي او ده ته څه دک رسېدلی وي نو مونږ ترې د هغې معافي غواړو ټول استادانو ډېره شکریا چې کوم عزت یې برهان استاد له ورکړو دا د دې حقدار هم و چې دا کوم عزت یې له ورکړو ډېره شکریا ډېره فرینډشپ هم غوښو او الله پاک دې استادانو له عزت ورکړي څنګه چې برهان استاد له عزت ورکړي خو که د هیډ ماسټرانه علاوه شي نو مونږ سره د کلي رورولي هم کړې ده شپه نه ده کتلې ورځې نه ده کتلې مونږ سره په غم خاده کې یو قسم لا د رور غونته کردار ادا کړی دی نو مونږ د هغه شکریا ادا کوو الله دې ژوند کې برکت واچوي او انشاءالله مونږ ته دا نه څه پرېښي دي چې مونږ په هغې خپله زندګي تېرولی شو برهان استاد زموږ مشر و مشر دی او مشر به وي انشاءالله او همیشه لپاره بخښنې تمه او زموږ مشر مونږ نه څه غلطۍ نه شوي مونږ هغه نه معافي غواړو مننه الله دې ژوند کې برکت واچوه چې مونږ له رالی خدای پاک هم خوشحاله لره ملګرو ویډیو وکړه ویډیو ځان سره شیر کړئ چې داسې الوداعي پروګرامونه په هر سکول کې کیږي او داسې ماحول را جوړوي ولې چې یو دا یو یادګیرنه جوړه شي د انسان لایف چې کله سټارټ شوي یو سکول کې یو بیا هیډ ماسټرۍ ته ورسي نو دارنګې الوداعي پروګرام همیشه سکول کې جوړوي چې څومره هم ټیچران دي زه ګورنمنټ ته هم دا خاص کوم چې کله هم یو پروګرام داسې یو ټیچر ریټایر کېږي هغې ته سپیشل پروګرام تاسو کوئ چارم الله دې ستاسو عزت وکړي الله دې ستاسو عزت وکړي بس مونږ زو خپل بلاک دلته ختمو الله په امان ریټایرمنټ په خپل پاسما او